بسم الله الرحمن الرحیم. راځو موږ نن په سپلایر فارم کې د انزرشن مسلې ته، یعنی په سیکول سرور کې موږ ډیټا سند کوو ډیټابیس ته، او سپلایر ټیبل ته به ډیټا را سند کوو. So we have pharmacy management system tables supplier ID, name, phone number and address. So double click on the save button. Okay, control shift B, it is for execution, checking there is no problem, all the exceeded. راځو اول ډیټابیس سره کنیکټیویټي لپاره system.data.sql client لیکو، او د هغې نه وروسته بیا راځو SQL connection is equal to new SQL connection. so په دې کې به connection string هم ورته پاس کو. simple type data source is equal to dot نه مقصد دا دی، dot means چې یعنی زمونږ ډیټابیس په امدی کمپیوټر کې دی. ٹھیک شو؟ د هغې نه وروسته بیا لیکو مونږه ډیټابیس از اکول ټو pharmacy management system. د دې نه مقصد دا دی چې زمونږ د ډیټابیس نوم دی pharmacy management system. د دې ډیټابیس نوم به تاسې دلته مطلب لیکئ. دې ډیټابیس سره موږ کنیکشن جوړول غواړو، او که د دې په ځای تاسې ولیکئ انیشیل کیټلاګ هم صحیح ده. انټیګریټډ سیکیورټي از اکول ټو ټرو فالس. موږ SQL سرور په دوه موډ سره یوز کوو، SQL سرور اتنټیکیشن موډ او وینډوز اتنټیکیشن موډ. نو دې کې موږ باید سیکیورټي فالس والو، ځکه چې فالس کله موږ دا واخلو نو مطلب موږ SQL سرور اتنټیکیشن موډ باندې هم ډیټابیس استعمالوی شو. دې نه وروسته به تاسې بیا ولیکئ یوزر ID از equal to SA، او بیا تاسې به ولیکئ پاسورډ از equal to only A. یوزر ID نه مقصد څه شی دی او د پاسورډ نه مقصد څه شی دی. so first of all check here user ID SA and password is equal to A. so مقصد دا چې زمونږ که چېرته وګورو دلته زمونږه په سیکیورټي کې لاګینز کې یوزر دی SA، د دې پاسورډ دی A. د تاسو مطلب چېرته خپل لاګین یوز کړئ، خپل لاګین نیم او خپله چې کوم پاسورډ دی نو تاسو به بیا هغه منشن کوئ. خو دا SA یوزر موږ سره بای ډیفالټ SQL سرور کې جوړ وي. هغې نه وروسته به تاسو SQL کمانډ ولیکئ. SQL کمانډ یو نو بیټر ایگزیکیوشن دپاره، پیور ایگزیکیوشن دپاره استعمالیږي. کمانډ ډاټ کنیکشن از اکول ټو CON، یعنی کمانډ چې ایگزیکیوټ کیږي نو د کنیکشن ته به ایگزیکیوټ کیږي. کنیکشن دا دی CON. کون اصل کې فارمیسی مینجمنٹ سسٹم سره کریټ شوی دی، او د هغې نه وروسته بیا تاسو به ولیکئ so command dot command text is equal to connection dot open command dot execute none query. so insert into values, insert into is a query for insertion values. فیلډ ته چې کومه ډیټا تاسو لیږئ ID نیم وغیره، دلته یاد ساتئ چې سپلایر ID به موږ دې ځای نه رالیږو. اټ مینس د دې فیلډ نه د دې نوم څه شی دی انډرسکور ID. اول په کار موږ سره دا ده چې دې ځای نه کومه میکزیمم ID ده نو هغه موږ سره دلته راوچته شي. ګورئ موږ یو کیوري یوز کوو، همیشه دپاره د یاد ساتئ select maximum SUP ID I think چې همداسې به وي from supplier underscore table دینا
supply table دلته database مونږ باید select کو pharmacy management system نو مونږ تاسو نل نه هدف دلته دا دی چې په دې کې مونږ سره کومه ویلیو نشته دی نو مونږ باید څه وکړو مونږ باید منشن کو دلته مطلب اس فنکشن از نل فنکشن که چېرته مطلب دا مونږ سره خالی وي نو بیا دې کې څه ولیکه صفر ولیکه او د هغه صفر سره چې دی مطلب جمع که یو صحیح شو که مثال زه ولیکم چې دوه نو بیا به انکریمنټ بای ټو کېږي زموږ 2 4 6 داسې نو مونږ آی ډي څه نه سټارټ غواړو 1 نه سټارټ کول غواړو صحیح شو نل اصل کې مطلب دا چې سم نه پکې نو بیا خو مونږ ته دې نل بیرته ریټرن کوي نو چې دلته صفر ولیکل شي او د صفر سره یو جمع شي نو مونږ ته به یو ریټرن کېږي واپس دا کیوري به د دې کیوري په تھرو به د دې ټیبل نه اول مونږ دلته میکسیمم آی ډي ډسپلی کوو په دې فیلډ باندې صحیح شو 1 2 3 4 5 6 دا به خپل انکریمنټ کېږي د دې لپاره یو فنکشن به کریټ کو so void maximum id so the maximum id لپاره سیم هم دا کنیکشن کمانډ وغیرہ دا به تاسې کنټرول سی کنټرول وی کوي دلته به تاسې ولیکئ connection dot open command dot command text is equal to so دلته به تاسې ولیکئ دلته به تاسو دغه کیوري ولیکئ دا کیوري به تاسو کنټرول سی سره را کاپی کړئ او دا به تاسې دلته ولیکئ select is null maximum subtract is 0 that this is okay integer a مطلب یو ویریبل به موږ جوړ کو چې کوم ډیټا موږ سره دلته د سپلای ټیبل نه راځي میکسیمم آی ډي هغه به موږ سره دلته سٹور کیږي is equal to integer command dot execute scalar یو فنکشن دی چې د scalar فنکشن په تھرو باندې به موږ ته میکسیمم آی ډي دلته په ویریبل کې ریټرن شي روا بچول شي underscore id dot text is equal to a dot to string یعنی مقصد دا چې دلته a کې څه پراته دي نو هغه په دې فیلډ باندې موږ ته ډسپلی شي هم میکسیمم آی ډي فنکشن نوم دی دا بچې ته موږ اپلای کوو ډبل کلیک میکسیمم آی ډي فنکشن به د فارم لوډ ایونټ باندې تاسو کال کې چیک اټ آوټ ایٹ supplier you can see one id موږ سره دلته ډسپلی شوه but I don't want to changeable دا باید changeable نه وي موږ سره so د دې دا کوم enable چې دی دا به تاسې false کړئ او دا به تاسې اصل کې center ته راولئ center yes center it's done you can see دا به so center ته نه دی راغلی د دې text alignment باید موږ سره لکه center ته راشي sorry دا خو بله پراپرټي ده text alignment ٹھیک شو اوس بدل ته تاسې ورته ووایئ double quotes plus plus underscore id dot text it is used for concatenation it means I want to send id to table from this field next name دی نو دې ته به یو proper name تاسې ورکئ د field ته underscore name underscore contact number underscore address underscore opening balance then one thing for security if چرته موږ سره underscore id dot text is not equal to خالی and underscore name dot text is not equal to khali and underscore contact number dot text is not equal to khali and so no need maybe someone don't have contact number it is not important id is already auto increment it is not important name.text is not equal to khali and one thing more opening balance and the score opening balance is not equal to khali then do what then do this else provide me a message which message the message the score dot
show, sorry, please fill all fill fill required fields, fill required fields. Okay, if name is not equal to khali, if opening bilas is not equal to khali, execute this query. Else if this is khali, if this is khali, then do this. Okay, हाँ ओस बदल तरह शो चुन डबल कोट्स प्लस प्लस एन हदफदार गोरे मंगसर द नेम डेटा टाइप चदे एन वार चार दे नो एन वार चार द पारब अवल मंगा द एन कैरेक्टर बिया सिंगल कोट्स बिया एन साइड डबल कोट्स नेम डॉट टेक्स हाँ दागे नोरुस्त बिया कॉमा और द कॉमा नोरुस्त बिया मंगसर सिरी वर पसे we have phone number is so varchar, right? We don't need n character here. Contact number dot text again comma in single quotes because address is in varchar, so after that plus plus underscore address dot text college among data like a run she matlab nz she again rustavia underscore address dot text is equal to khali underscore name dot text is equal to khali underscore contact number dot text is equal to khali underscore one thing, nothing more. So one thing more चीज़ among cursor by focus उकी बिरत automatic पर name के by दो तरीके का ना. So underscore name dot focus underscore name dot focus underscore name dot focus. Okay, one thing more, opening belongs dot text is equal to 0. It means then tamang sara by so likal shi 0 by do likal shi. Okay, so just check it out. This add supplier Hamid, contact number, address Nangarhar, Jalalabad city, opening balance 12,000, save. As there is some error, encourage sentence near values. Insert n2 which table, sup underscore table. We don't mention the table name. Noor, contact number, address, so balance. That's done. It means my data has been saved into the database. Check it out this. Yeah, I have this data. Oh, دلته کتا سی وګورئ یو شی موږ سره دلته شته چې آیډي هماغه آیډي دا باید اتوماتیکلی موږ سره ټو شي ځکه اوس دلته میکزیمم آیډي موږ سره باید ټو راشي ون خو تایل موږ سره لري شته بس نور بس نه کې صرف دا کم میکزیمم فنکشن چې کوم دی بس دا به تاسو دلته کال کې nothing else. Okay, just check it out this. Say Hamid, phone number, address and opening balance. That can be trained automatically. Okay, us razu data grid view ta. I want to fill this data grid view from this table. Okay, it's very simple. So I will create here a function void function return type. It means I want to create a function which return nothing. Fill dg, it is my function name. I will give a proper name, fill underscore supplier list. Let's see. No grid view mang database na fill ko mang tam bya connection zaruri de. So I want to copy this database connection. SQL data adapter is equal to new SQL data adapter. Select static from
sup underscore table. So this table is located in this con is this one. Okay, what happened? SQL data adapter. Okay, SQL adapter DA, it's an object for this. And then after we have to create data table. dt is equal to new data table. So I want to retrieve data from table into SQL data adapter, but SQL data adapter doesn't return rows and columns. For that purpose, here we have to declare a data table. So I want to get data from SQL server data adapter into data table. After that, we can fill data from data table into grid view. So data grid view 1 data source is equal to dt. It means from this dt I need copy data to data grid view. Okay, so one thing more, I'm really sorry. da dot fill function dt, it means take data from da and fill into dt. It's so very simple. So after that, call the function onto the form load event fill supplier list. It means I create, so I will have to copy this code into this function. Sorry, so I have a function. Inside function I have to type the code for SQL data adapter filling, and after that I have to call this function onto the form load. मतलब मंग तो यो function जोड़ को दा function बमंग उस कल को द form पर load event बंदे ठीक शुदा है. राजू गुरु चीज़ मंग data fill की कने fill की तासु बदल तरह शिव गुरे बिल्कुल the table नज़मंग data दल तरागला को याद साथे चिदी के लग designing को मंगा designing अवल मंग सर दा दे कि अवल को कता शिव गुरे दाल निमाइख कारी बाय दा मंग सर full कारश सही दा दी fill ज़रूरत है ची full कारशी. grid view select को properties तराजू और दल तमंग सर राजी auto size column mode दा बता सो वाखले fill कल तता सो fill वाखले नतासिव गुरे उस दा बमंग सर full कार कीगी यो मसला बल मंग सर प्रकार दार ची दा header कम size सी दा text दे दा बायद मंग सर लगट कारश title text बायद लगड़ी कना also properties तरह से और तता सो column header default size font size किता सो दी size वाखले 12 done. और लांद चिकम rows मंग सर राजी नो दागे default cell styles दी आगे तबता से वाखले so 10 और font style चिकम देनो आबता से वाखले so Sigu UI font style and 10. और यो खबर अबल चले grid view कम शाता behind size color चले मतलब background text das selection दोबारा हाँ और default color ही बाइट संगे default color बाइट दासी inactive border. Check it out now. So just check this. Let's look best perfect. So here I don't need this one. I don't need this option. Select this properties row header visible selection mode full row. It means I have to select full row. Row header visible no visible false, and I need just only vertical scroll bar not horizontal. So now this one you can see there is no header visibles, and just little bit change the style for this grid lines okay. Properties grid line color so white smoke, that's look best, and cell border style single
rise horizontal, raised vertical, or single horizontal. Yeah, single horizontal. It means no need vertical lines. I like this one. Okay, but someone can edit this like this, someone can edit this, someone delete this row, someone delete this row. It is not actually deleted from table, it is actually just only temporary deletion, but I want to disable these things. So اچھا کو بتا سو لري کوي اوس نو څوک دی کې edit delete وغیرہ نشي کولای تاسو اوس وګورئ no one can make changes here. یو بل خبره دا چې لکه اوس یو نوم موږ لیکو name, contact number, address, opening balance. کله چې ریکارډ سیو کو ټیک شو دا به کلوز کو بیا به راځو نو مطلب هغه ډیټا به موږ سره دلته شو کیږي که نه خو نه ما سره داسې په کار ده چې سیو شي کله ډیټا نو دا ریکارډ باید موږ سره دلته ډسپلی شي نو څه ډیفیکلټ خبر نه ده همدا د سیپ بیهایند یو فنکشن موږ باید کال کو فل سپلایر لیست لکه فنکشن خو الریډي تاسو جوړ کړی دی د ګریډ ویو فیل دپاره د دې فایده هم دا وي چې مطلب بار بار تاسې کوډینګ نه خلاص شئ په اسانه طریقې سره لکه سو ګورئ جاوید contact number, address, opening balance, save. That's done. You can see here. Okay, last thing موږ کله چې مطلب ولیکو n موږ ته هغه ریکارډ باید سرچ شي دا سرچ مسله هم باید موږ وکړو سو په همدغې ټیکسټ باکس به تاسو ډبل کلیک کوئ if text box 5.text is not equal to khali then do what else khali then do what که text box 5 چرته خالی نو سو کا دا کوډ بزرا کاپی کم so where چرته چې موږ سره sup name like single quotes n character is important double quotes plus plus underscore sorry text box 5.text it means like operator موږ دې لپاره یوز کوو چې کله موږ د نوم فرست لیټر ولیکو نو بیا هغه موږ ته سرچ کوه صحیح شو else که چېرته مطلب text box خالی وو خالی شو نو بیا څه کوه fill supplier list ټول supplier list موږ ته باید fill شي بیا ٹھیک شو you can see if I type h you can see name h if we have many names like Harun contact number address opening balance if we have misal Hasib Khan and we have like say for example this one when we type here h all the names which start by h that is searched here okay روان لیکچر کې به opening balance مسله باندې غږیږو چې opening balance value باید موږ سره چېرته او څنګه طریقې سره لاړ شي ستاسو نه ډېره زیات مننه چې موږ سره تر دې دمه په دغه ویډیو کې پاتې شوئ هیله کوم چې ویډیو به مو خوښه شوي وي او څه به مو یاد کړي وي زموږ چینل ځان سره سبسکرایب هم کړئ او تر بیا چې زه ستاسو بله ویډیو کې حاضرېږم په لویه بخښونکي الله مو سپارم